په کندهار ولایت کې د ولسمشر غني د وژلو پلان ناکامه شو. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د کندهار ولایت مقام مخې ته یو ماشوم چې مین یې لیږداوه خپل مین پرې چاودنه کړې ده او ټپي شوی دی. د کندهار پولیس وایي د طالبانو لخوا ماشوم ته دنده ورکړل شوې وه چې ولسمشر غني ته د نږدې کېدو وخت کې مین ته چاودنه ورکړي، خو مین تر وخت مخکې چاودنه کړې او د یاد ماشوم پښې سختې ژوبلې شوي دي. بلخوا ولسمشر غني وایي که طالبان زما څخه ویره لري زه ټاکنو ته نه درېږم. اشرف غني نن کندهار ولایت ته د سفر پر مهال یو ځل بیا پر جمهوریت ساتلو ټینګار کړی او طالبانو ټاکنو ته رابللي. ولسمشر غني وویل طالبان دې راشي او ټاکنې دې ترسره کړي او له دې لارې دې خپل محبوبیت او باور معلوم کړي. هغه وویل که طالبان له ما څخه ویره لري زه په ټاکنو کې برخه نه اخلم او دا ژمنه کوم. هغه زیاته کړه نړۍ کې زموږ له اساسي قانون پرتله بل داسې قانون نشته چې اسلامي بڼه ولري. راسئ چې سره کینو ځکه د اسلام مبین دین موږ سره نږدې کوي، بیلوي مو نه. نوموړي د خپلو خبرو په دوام وویل نه پرېږدو چې جمهوریت فصل نیمګړی پاتې او بهرني ځواکونه په عزت رخصتوو ځکه زموږ سره یې مرسته کړې خو موږ خپله خاوره تل ساتلې او بیا به یې هم ساتو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا کومه